اوس اساسي خبره دا ده ورونو چې امیر المؤمنین الشیخ هبة الله اخونزاده حفظه الله ورعاه دی ولې رسنیو ته نه راڅرګندېږي، یعنی ولې په یو ټلویزیون کې د چا سره مرکه نه کوي، ولې د ده عکس د باندې نه راوځي. خبره دا ده نو د دې لپاره به د خپلې خبرې زه تاسو مسلمانانو ورونو د داعشي خوارجو لخوا څخه پر امارت اسلامي باندې اعتراض واردېږي. هغه اعتراض دا دی، دوی وایي چې د امارت اسلامي امیر المؤمنین ژوندی نه دی. دوی وایي که چیرې امیر المؤمنین ژوندی وي نو ولې د باندې نه راوځي، او دا اعتراض د زموږ ځینې عوام هم بدرګه کوي، او هغه په خارج کې چې ناست هغه په خارج کې چې میشت دي هغه افغانان هم دغه اعتراض کوي. نو د دې اعتراض په جواب کې به دومره ووایم، محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته تر ما ښه در معلومه ده، تر ما ښه پوهیږئ امیر المؤمنین په څومره غونډو کې ګډون وکړي، سبتي خبرې د باندې راووتلې. اول د وارې چې اول امارت قایم سو د لومړي ځل لپاره په حاکمیه مدرسه کې راڅرګند سو، او هلته یې وینا وکړله او هغه وینا ثبت سوله او بیا په رسنیو کې خپره سوله چې ستاسو به په یاد وي. دوهم په کابل کې د علماو غونډه جوړه سوې وله 3000 علما ول. دغه علماو ته امیر المؤمنین شیخ صاحب وینا وکړله، تقریبا 1 ساعت قدر کې یې هلته وینا وکړله، هغه وینا اوس هم ثبت. دریم پنجشیر ته سفر وکړي، د پنجشیر څخه لیدنه وکړله، هلته یې دغه نظامي مجاهدینو سره لیدنه وکړله، هغه ټوله شهیدان دي. څلورم تر ټولو غټ دلیل دا دی د امیر المؤمنین د ژوندي والي، هغه دا دی چې هر کال غټ او کوچنی اختر هغه په عیدګاه کې راڅرګندېږي، او هلته خپل مسلمانانو خپل مجاهد ولس ته منځ ورکوي چې د هر اختر بیانونه زموږ سره ثبت دي او هغه پراته دي، او هغه په د ټولنیزو رسنیو کې هم نشر سوي دي. اوس اساسي خبره دا ده ورونو چې امیر المؤمنین الشیخ هبة الله اخونزاده حفظه الله ورعاه دی ولې رسنیو ته نه راڅرګندېږي، یعنی ولې په یو ټلویزیون کې د چا سره مرکه نه کوي، ولې د ده عکس د باندې نه راوځي. خبره دا ده نو د دې لپاره به د ده خپلې خبرې زه تاسو ته نن نشر کړم چې دی د تصویر څومره مخالف دی. دغه وینا تقریبا 8 کاله مخکې وینا ده، هغه وینا به یې زه تاسو ته نن نشر کړم، کیدای سي تاسو به نه یې اورېدلې. نو تاسو دغه وینا واورئ او په دې کې به دی تاسو ته ووایي چې تصویر حرام دی. نو ده په دې باره کې څومره تاکید کړی دی د تصویر په باره کې، هغه وینا تاسو واورئ. دا هم تاسو او دا هم د امیر المؤمنین الشیخ هبة الله اخونزاده حفظه الله ورعاه وینا ده، تاسو یې واورئ. بل چا زه په موټر کې سپرولم چې ور وختم دا د موټر پر مخ باندې دا عکس مشته دی وام زه په دې موټر کې څه پیښه ده مولانا، دا عکس دی ولې زړه ورسالته یو پټو پر واچوه، بل ته وایي ژر یې پټو پر واچوه، رقم په وکړه مال ګوره زه دې په شرمونو وشرموله. اوس دغه عکس ستا هر څه بلا اوس دا خو بې قدره شي، خو زه چې په دې موټر کې سپورم خلک وایي مولانا په هغه موټر کې سپورو چې هغه عکس پټ شي، نو که عکس ناروا وایي مولانا ولې اوس خو مصیبت دغه دی، 20 کسه اقتدار اپس کېږي. نو نن خو ته مشر سړی چې په دې قیادت کې روان یې، خو کشران در پسې روان. نو اول د دغه وړې چې تا سړی ختم کړي چې کشران به نه ګمراه کوي. ګوره موږ کشران ګمراه نه کړي، قومي مشر یې چې دا زموږ کشران ګمراه نه کړي، په درایه نه کړي. خلک پر دین د خپل باچا باندې د دې شانو څخه ځان وساتي، د منکراتو څخه اول سر کې علما به د منکراتو څخه ځان ساتي. نن که د علماو سره د کامرې ټلیفون ورڅخه هغه بل نو بیا ګر سره سینما درته راولي. عجیبه دا ده چې نن څنګه د خلکو د سینما په دا کلي کې نه دي راوستلي، ولې خو دا کتاب کې داسې دي وایي علما چې مستحب پرېږدي بیا د عوام سنت پرېږدي، علما چې سنت پرېږدي د علما واجب پرېږدي. نن خو علماو د دې سنت هم تېر سوي دي، په منکراتو کې ولاړ دي. دا داسې عاجي شی جوړ کړی دي که په جلسه کې ورسې د دې کامرې دي، ویډیوګانې دي،
طالبانو سره فلمونه ورڅخه دي کې د جهاد په نامه باندې اوري مولانا درته وایم زما دا فیصله ده د علماو فیصله د جهاد فلمونه هم ناروا دي چې ګوره په دا ویډیو کې چې دا مجاهد ګوره دغه حرام ورسې ما ته راغلی ځئ ما دې ته ویلي ما ولا ما چې وویله مولانا ته په دې خبره کې ولې دومره سختي کوې دا د تصویر په حق مولوي صاحب دا یو خبره به وکړمه ما ورته سودا هم او دا میعاد هم ورته کړی دي په دې خبره به زه سختي کوم ګورې ما ولیدله وایي دغه امیرانو ته خبره سخته کوي د دغو دین په لاس کې دي دین درڅه وړي موږ علما مسؤلیت ورکړي نه چې د دې دین حمایت او حفاظت خو وکړو او که په خوله کې مو اوبه ولاړې وي او د چا په مناسبت مو غږ نه کړو ګورې زموږ شریعت او سیاست سره یو شریعت او سیاست مو یو دي زموږ امیران که د شریعت ته سوا وشتله بل سیاست موږ نه لرو د هغه مو سیاست دی که د شریعت ته سوا وشته موږ یې راټینګوو که نه چې ولاړ به نه سي موږ دې پرېږدو نه زموږ د طالبانو سیاست د مجاهدینو سیاست چې دی هغه شرعي سیاست بل سیاست موږ نه لرو موږ د دنیا د سیاست سره ځانونه نه عیارو زموږ په سیاست کې تصویرونه حرام د هر چا حق عکس چې په هر شکل کې راوځي حرام که په ویډیو کې راوځي که په ټلویزیون کې راوځي که په موبایل کې راوځي نن ګوره تاسو طالبان یاست ملایان یاست د ملایانو په جیبو کې د ټلویزیون کمره ورسره د موبایل تصویر ورسره دا حرام نه عجیبه خبره طالبان راله ما ته یو دعوا په دې دعوا کې دوی چې دعوا سره وکړه فیصله چې وسوه یو جانب راته وایي د سره کیمرې موبایل ورسره عمرک طالبان مشر وای دا د بل چا دی د بل چا راکا زر طالب شنو ابل مشر کمر کې مال یو ډبره بلانی کې بل ببانی کې ورو خط تاخذ د ډیره پیسې د مولوی صاحب دا به خرڅ کړ پیسې دی مال ګره د ملایانو باندې همت درته ماته کړ بدیم فرماده ارچه فرماده خط زما په مدرسه کې د شپږ زره موبایل مقصد دي یو ډبره لاندې باندې همت وکړه نو بل ورځ خو زما د دې ته دغه وکړه د موبایل ما ته حکم یې ورکړ بل ورځ موږ مجلس کې ناست د مولانا د جیب څخه چې راوښ مو کم دی وایراکا هغه مجاهد وایراکا مولانا تراکا د ستاک چې هغه په دې سلام په ما یې مجلس ته پیژه بس یې وره خوش کسر شو هغه ملا ما ته وایي ما ته ونه په خپل په جیب کې مال بس په شرمونو و شرمېدو کړ بس ما فکر وکنه بس موږ د دې مصطفی طرف کې ولاړ اوس نن موږ په منبر باندې خلکو ته تصویر ناروا دي نن موږ په جیبو کې تصویرونه در پرون مو خلکو ته ویل چې سینما ناروا ده مو ورځ ویډیو ناروا ده ټلویزیون ناروا دي ما ته نن په خپل په ټلویزیون کې ولاړ دا ګوره دا سوچ حرام ناروا دي ګوره کدا علماو دا طریقه را شروع کړه یو اړ کراله دي علماو اسلام د دې خاصه دي ابو بکر صدیق صاحب طواف کوي پر مکه معظمه باندې نو بیا یو شذ هغه سوم نیول دا سوم چې د زموږ په مذهب کې ناروا دا د پټو خلی روزه هغه دا روزه نیول د خبرې نه ابو بکر صاحب پښتنه ځنیو کول دا څه کوي دا سوم چې نیول د پټو خلی روزه دی ورته چې دا ابو بکر صاحب دا حرام ته ما ته روزه دا زموږ په مدینه کې نه روزه ما د سپښتنه وکړو څوک والمهاجر یم د مدینه منورې څوک ابو بکر یم عرب یم قریش فلانه یم څومره ډېر خبرې کې شافټ خپل ولا شي ولې و پښتنه درسکو دا اسلام دا چې اوس مشت الله را کړی دا په چی باندې دي دا نعمت الله زموږ په چی باندې دي دور توله ول دغه نعمت د اسلام چې درسزي دا د امیرانو د اسلام په پښول باندې د دې مشران چې اسلام پریږدي بس دغه نعمت الله پورته کی د اسلام بیا دي ول مشران څوک وسست کلی مشر نه څه کلی مشر څوک پیژني ول دغه چې اسلام پریښو بس اسلام دي ګوري کوم علماو د مشرانو د قومي خلکو دغه کې اسلام پریښو بس اسلام لاړی الله دې مرزنی وساتي الله تعالی دې